د پاک رب په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1403 کال د غبرګولي میاشتې 22مه نیټه ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. فاریاب ولایت د کانون او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر سفر د نفتو له قانون څخه د مافیاو لاسونه پرې شوي. د ملي دفاع وزارت له محاربوي ګډ تعلیماتو څخه د 414 ځوان منصوبینو فراغت او په غزه کې د ګړندۍ اوربند په موخه د امریکا پریکړه لیک تصویبېدل یوازې روسي ممتنع رایه ورکړې ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د کانون او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور وایي دغه وزارت د هیواد د نفتو له قانونو د مافیا لاسونه پرې کړي او د مالګې قانونو ته د مافیا د نفوذ د مخنیوي هڅې هم روانې دي. ښاغلي دلاور چې د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د مالګې د 3 بلاکونو د داوطلبۍ په مراسمو کې خبرې کولې، د مالګې پر سوداګرو یې نیوکه وکړه او ویل چې ټول افغانان له هرې طبقې د هیواد په زیرمو کې شریک دي. مالیزیا کې د اسلامي امارت سفیر نقیب الله احمدي د یاد هیواد د پوهنې له پخواني وزیر او د مالیزیا د پرمختللو اسلامي زده کړو نړیوال انسټیټیوټ له لوی رئیس ډاکټر مزلي ملک سره کتلي. مالیزیا کې د اسلامي امارت سفارت وایي چې په دغه کتنې کې د تخنیکي ټکنالوژي او مسلکي برخه کې د تحقیقاتو د شریکولو او تجاربو د تبادلې په اړه بحث او خبرې شوي. او په یو بل خبر کې ملي دفاع وزارت وایي چې د عبدالله ابن مسعود د ګډو جګړیزو زده کړو قمندانۍ له قطعاتو، جزو تامونو او مسلکي ښوونځیو له بیلابیلو څانګو څخه 614 تنه منصوبین فارغ شوي. د یاد وزارت په وینا فارغ شوي منصوبینو د فراغت په دغو مراسمو کې ډاډ ورکړی چې په هر ډول شرایطو کې د هیواد له خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او اسلامي ارزښتونو څخه دفاع او ساتنې ته چمتو دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شپه له کویټ سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د 2024 کال نړیوال جام او د 2022 اسیا جام سیالیو دویم پړاو کې به د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه نن شپه د کابل پر وخت 8:15 دقیقې پیل سي. افغان لوبغاړو د دې سیالیو په چوکاټ کې په خپلو تیرو 5 لوبو کې 2 مساوي او بریا او د قطر، کویټ او هند لوبډلو پر وړاندې ماته منلې ده. او په پای کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غزه کې د سمدستي اوربند په تړاو د امریکا وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب کړ. یاد پریکړه لیک ته د امنیت شورا له 15 غړو څخه 14 مثبته او روسي ممتنع رایه ورکړې ده. د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې حماس غورځنګ هم د وړاندې شوي اوربند هرکلی کړی. له ملتیاو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.